السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. محترم مرونو خويندو، په دې مختصر بیان کې په داسې یو مهمه او ښکلې موضوع باندې لنډ بحث کوو. که هر څوک په خپل ژوند کې بدلون غواړي، د دنیا او د آخرت سعادت غواړي، د دنیا او د آخرت کامیابی غواړي، په رزق کې برکت غواړي، په ژوند کې برکت غواړي، سکون غواړي، د قبر د عذاب نه بچاو غواړي، غواړي چې هر ځای کې فائز کامیاب اوسي، نو یو عمل دی چې هغه ډېر زیات مهم دی. هغه عمل که چا نه شروع کړی باید شروع کړي. هر څوک وایي دا ذکر کوم دا ذکر کوم دا ختم کوم چې دا مشکل ختم شي. اکثرت ختمونه چې خویندې کوي هغه شرعاً ثابت نه وي، کوم چې دوی کې مشهور دي. خو دلته یو عمل ذکر کوو چې هغه ډېر زیات ضروري دی، چې هغه د شپې تهجد کول دي. علماو د شپې د تهجد د 100 نه ډېرې فایدې ذکر کړي. دا دومره فایدهمند عمل دی. د قرآن کریم دې ته سوچ کو ومن الليل فتهجد به نافلة لك، یعنی د شپې په څه حصه کې تهجد کوه، دا به ستا دپاره زیاتې حصه وي. د تهجد په کولو سره انسان مقام محمود ته رسیږي، اوچتې مرتبې ته انسان رسیږي. ذلیل انسان، پاتې انسان ورسره ډېر اوچت شي، عزتمند انسان به ورسره وګرځي. د نبي علیه السلام او د صحابو عادت دا و چې دا عمل به هېڅ نه پرېښودل. نبي علیه السلام باندې په ابتدا کې تهجد فرض و، وروسته حکم لاندې ته راغی، کم سنتو له ورسېدو. دا د مؤمنانو صفت دی. مؤمنان به تهجد کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. او په حدیثو کې د دې ډېر زیات فضایل ذکر شوي دي. دا د ایمان څانګه ده، د ایمان شعبه ده، د مؤمنانو ځانګړی صفت دی. حدیث کې مردي افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة الليل، مسلم روایت دی. فرض مانځنه وروسته بهترین عمل دا د شپې تهجد دی. امام ترمذي احمد روایت نقل کړی دی د عبدالله بن سلام رضی الله عنه: یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. یا ایها الناس، ای خلکو، سلامونه پر چا خواره کوي، سلامونه وکړئ، خلک له طعام ورکړئ، صلة رحمي وپالئ، د شپې مونځونه وکړئ چې خلک ولي. په تهجد کولو باندې هغه امر چې قرآن او سنت کې دی، د هغې امر تعمیل په دې سره راځي. بله خبره دا د مخکینو امتونو صفتو او د انسان په دې سر کې شیطان داسې ګنډې اچوي. کله چې څوک تهجد کې د هغه ګنډو نه انسان په دې سره بچ کېږي. د تهجد په کولو به نفس مزیدار کېږي، طیب کېږي، د الله شکر ګزار ګرځېږي. تهجد چې څوک کوي ته د الله په نعمتونو باندې شکر کې افلا اکون عبدا شکورا نه معلومېږي. بله خبره دا ده چې په انسان باندې انسان په دې وخت کې شیطان امتیازي کوي. د تهجد په وجه به د هغې نه بچ شي. خلاصه دا د په سوونو او په زرونو فتنې چې واقع کېږي، الله به تاتې بچ کوي. څوک چې تهجد کوي ته په دې پوه شه چې دا کس د ورځې ګناه نه کوي، ځکه چې د ورځې ګناه کې تهجد نه شي کولی. او که غواړې تهجد ګزار شي نو څه کوه، د شپې خوراک لږ کم کوه، ماخوستن مانځه پسې فوراً وده کېږه، د ورځې په یو کار راځي نه مستړی کوه، او د ورځې کې قیلوله کوه، چې لږ خوب کوه ماسپښین مانځه نه مخکې او وروسته. بې ضرورته مه کښېنه ماخوستن مانځه نه بعد، چې مونځ دې کوه فوراً وده کېږه. او بیا نن شپې عجیبه دا ده، عمر رضی الله عنه هغې به ویل الشتاء غنیمة العابدین،
ژمی چې دی دا د عابدینو خلکو دپاره ښه فرصت دی او غنیمت دی. اوږدې شپې دي، 3 بجې راپاڅېږه او ډېر ټیم دی د ساره ځانه پورې. ماخستن لمونځ چې کله وکړې وتر پرېږده، 3 بجې راپاڅېږه او په کلاره 8 رکاته وکړه، اخر کې به 3 رکاته وتر وکړه او دا خپل عادت وګرځوه. د دې تهجد په وجه به الله ته نږدې شي، ستا ګناهونه به الله ختم کړي. او حدیثونه معلومیږي څوک چې مونځګزار او د شپې راپاڅېږي د الله د خندا سبب دا ګرځېږي. الله ته به ستا نزدېکت ډېر واقع شي، الله ته به ډېر ور نږدې شي. بل حدیث کې راځي چې څوک د شپې تهجد ته راپاڅېږي او بیا خپله ښځه راپاڅي یا ښځه راپاڅېږي خپل خاوند راپاڅي، دوی ته نبي علیه السلام د رحم دعا کړې ده. څومره کورنۍ، څومره خویندې، وروڼه چې په کور کې په سوونو قسم مشکلات لري، که د چا قرض دی، که د چا سوکبندي دی، که د چا کور کې څوک مریض دی، د چا نارینه زنانه اولاد نه کېږي، چا کوژدې کړي، د نکاح مصارف نه لري، به د شپې الله ته متوجه شي که نه. ادعوني استجب لکم، الله ما نه غواړي زه یې قبلوم. الله نه غواړي هره شپه راپاڅېږي، هره شپه راپاڅېږي، دا ټول ژمی راپاڅېږه الله ته. که د اوړي نه شي پاڅي، د شپې خو پاڅېږه. ورځ زموږ او ستاسې ټولو د مخلوقاتو سره مصروف وي، څوک یو ځای کې مصروف، څوک بل ځای کې مصروف. نو د شپې څه حصه خو دې خالق ته ورکړه که نه. خاص کر د هغه وروڼو خویندو لویان چې د چا عمر 40 کاله دی، تاسې تهجد مه پرېږدئ، ځکه د 40 کالو نه اپله بیا ځواني نه راځي. د صحابه کرامو د سلفو دا ترتیب و چې کله به 40 کلنې ته ورسېدل د دنیا کارونه به یې کمول، د دنیا مشاغل به یې کمول، د آخرت په طرف کارونه به یې ډېرول. زموږ خلک چې کله 40 کلن شي نو بیا د دنیا باره کې سم انجینر شي، بیا خلکو ته لارې ښیي، د چل ول او دوکو لارې بیا ورته ښیي، آخرت په طرف باندې چې دی توجه یې کمه شي. نو تهجد چې تکیه په ذاکرونو کې داخلېږي. ابن القیم صاحب وایي تهجد دا بهترین ذکر شي، تهجد کوي. بله خبره دا ده د تهجد په وجه به الله تا په خلکو په ښه نوم باندې مشهور کړي، ته ورته متوجه هم نه یې، الله تعالی به تا ته بس ښه نوم ورکړي. حدیث کې راځي، حدیث د عبدالله بن ابي موسی دا فرمایي چې عایشې رضی الله ویل چې نبی علیه السلام به تهجد داسې پابندۍ سره کول چې کله به مریض بیا به د ناستې کول، په ناسته باندې کول، یعنې هېڅ تهجد به هغې نه پرېښودل. بهترین عمل دی، ښکلی عمل دی. څوک چې غواړي تهجد ګزار شي نو د ورځې ګناهونه به نه کوي. او د ډېرو سلفونو نقل ده، موږ نه به تهجد پاتې وو، په دې وجه موږ نه ګناهونه کېدل. معاویه بن قره وایي زه حسن بصري خواته ورغلم، هغه په یو کټ کې داسې تکیه والې وه. وایي ما ورته چې کوم عمل دی چې الله ته ډېر ګران دی؟ وغیره ویل چې الصلاة فی جوف الليل والناس نیام، د شپې تهجد کول چې خلک ودی، دا بهترین بس ښکلی عبادت دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و د شپې تهجد داسې دی لکه د ورځې پټه صدقه چې څوک یې ورکړي. د یعلا بن عطا د ده ترو د سلمان نومېدله، وایي ما ته عمرو بن عاص وویل چې ای سلمان یو رکات د شپې وکړه، دا د ورځې د 10 رکعتونو نه غوره دی. یو رکات د شپې د ورځې 10 نه غوره دی. امام اوزاعي وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده چې څوک د شپې اوږد قیام کوي الله ته ډېر ودرېږي، د قیامت ورځ به د انسان باندې ډېره اسانه راځي. حسن بصري رحمه الله وایي د مؤمنانو دپاره تهجد دا شرافت دی او عزت دی او استغنا د خلکو نه ده. او اسحاق بن سوید نه نقل دی، وایي دا سیاحت دی چې څوک دا کوي. دارنګه د وهب بن منبه نه ناشا خبره نقل ده، هغه وایي چې د دنیا روح چې دی 3 شیونه دي، د نیکو ملګرو ملاقات، د ورځې روژې نیول او د شپې تهجد کول. دارنګه وهب بن منبه و د شپې د تهجد سره ښکته انسان، ذلیل انسان شریف جوړیږي، ذلیل ورسره عزتمند جوړیږي، او د روژو سره شهوات د منځه ځي. دارنګه معتمر بن سلیمان نقل دی کله به چې ژمی راغی یا د رمضان میاشت به چې کله راغله خپل د ټول کور خلک به پاڅول، پاڅېږئ او کېدای شي راتلونکي کال کې موږ او تاسې نه یو. دارنګه د اسماعیل بن مسلم نجیبه خبره نقل ده، وایي ته چا ویل حسن بصري ته اسماعیل بن مسلم وایي چې دا تهجد ګزار چې د مخونه ولې د ښایسته او پړق وي نور پکې، هو ځکه دوی الله ته د شپې وخت ورکړي، الله ورته نور ورکړي، الله ورته رڼا ورکړي. مجاهد فرمایي چې کله به ژمی راغی
نو عبید عمر به ویل چې ای د قرآن کریم والاو ستاسو دپاره الله شپه اوږده کړې ده په دې ژمي کې او ورځې درته لنډه کړې ده نو د ورځې روژه او د شپې تهجد دا ګوره غنیمت ګوره وګڼئ کیدای شي راتلونکي موږ تاسې به ګوره ژمي کې نه یو دا غنیمت وګڼئ تیار ژمي د ژمي دوران دی اوږدې شپې دي مختصرې ورځې دي دواړه کارونه پکې کولی شو هم د دنیا ده او هم د پکې اخرت دی هر څه دی ګوره په دې کې ګوره پراته دي فضیل بن عیاض وایي کله چې ته د شپې په تهجدو نه قادرېږي او د ورځې په روژو نه قادرېږي نو ته پوه شه چې ته ګناهګار یې قدرمندو ورونو او خویندو اخري بیا هم دا خبره تکراروم د دنیا او د آخرت عزت شرافت سکون ښکلا کامیابي نجاح د ستونزو د مشکلاتو حل دا ټول په دې کې پروت دی د ژمي شپې دي اوږدې 3 بجې راپاڅېږه 3 بجې تقریبا په 10 دقه سحور باندې سهار داخلېږي او دغه 3 بجې یا 3:30 بجې راپاڅېږه او خپل رب سره تعلق قوي کړه ستا د ژوند ټولې ستونزې به خالق درته حل کړي په مټو باندې زور مه کوه بعض خلک فقط مټو باندې دنیا ګټي نه د الله تعالی سره په تعلق باندې ارزه به انشاءالله تا ته الله حاصل کړي ته به خبر هم نه چې دا کم خوانه دا مشکل زما حل شو و الله به ستا مشکلات حل کړي تا ته به الله ډېر څه درکړي ډېر عزت به درکړي او ډېر مال به درکړي هر څه به الله درکړي خو د رب سره تعلق قوي کړه